په کوزه پښتونخوا کې بند پاتې افغان مسافرو ته هیواد ته د راستنېدو اجازه ورکړل شوه. چارواکي وایي هر راستنېدونکی مسافر به له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کیږي او تورخم کې ورته د قرنطین ټولې اسانتیاوې برابرې شوي دي. خو ځینې مسافر بیا د سلګونو کسانو ګډ کمپ د کورونا خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ بولي. دا کمپ هغو افغان مسافرو ته جوړ شوی چې تازه له ډیورنډ فرضي کرښې هیواد ته راستنېږي. چارواکي وایي شاوخوا 1.5 مسافر چې له پولې پورې غاړې بند پاتې وو اجازه ورکړل شوې چې هیواد ته راستانه شي او دلته به له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین وي. تورخم کې دلته موږ ورته قرنطینا سیستم برابر کړی چې البته څومره مسافرین چې دې خوا کې وځي که هر څوک وي هغه ته د والي صاحب په هدایت باندې هیڅ چاته اجازه به نه ورکول کېږي. دلته په خیمه کې به دې 16 شپې دی به تیرې د قرنطین سیستم. البته در حال که دا 16 ورځې دی دلته ورځې تیر کو دی کې د شک او مشکوک کوم مسایل پیدا نشو نو دی به 16 ورځې باندې به دی خپل کورونو ته ځي. که چېرته دی کې کوم علائم پیدا شو نو 21 ورځې به دی تیرې. راستنېدونکي افغان مسافر خوښ دي چې تورخم کې ورته د قرنطین ټولې اسانتیاوې برابرې شوې، خو ځینې بیا له دې کبله اندېښمن دي چې په یاد کمپ کې په کورونا د ډیرو روغو کسانو د اخته کېدو خطر هم شته. زموږ افغانستان چارواکي او والي صاحب د اوس د موږ سره تجارت شروع کړی ده، کیمپ یې جوړ کړی ده چې راسئ تاسو دلته 20 شپې قرنطین سئ. روغ ناروغ نه ګوري، دوی روغ خلک راولي په خیمو کې اچوي، لاسي ناروغه کوي، لاسي خلک بیمار کوي ځکه چې دا خو مرض خو له رشو د خلکو له ګڼوالي سره ارتباطات لري. دلته موږ چک کړو نو هغه چک شوي یاستو دلته راوستلو نو ورسې معلومه نه ده چې موږ څو ورځې دلته ساتي نو هغه نه ده چې موږ دلته خیمو ته راوستلي یاستو نو دلته اوس هغه د اوبه هشه مجهزه دي. ما خو د ماشومان تللي دوا ته 15 ورځې کېږي چې ایثار دي. اوس دې شکۍ زر نفر راغلي تورخم ته همدا وصل دی په دې ورځ کې 10,000 کسان د مشکل دار اور دا خو بیا د 3,000 کسان خوشي کېده د لار بیا سو خوشي کېږي. دا خو دې غم نه خوړو او چې کله ورو راغله مریض یو ده پکې دا روغ هم پکې شي دا ټول هغه نه بتريږي ورغله نو روغ مالونه ورسم خیمو کې وګوره د یو نه پر جې سالون نه پرې پکې چولي. په دې کې کم کسان چې په کورونا مرض نه دي اخته کېدای شي په د کیم کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي. نو دولت ته په کلاکه غوښتنه دغه ده چې د دې کیم کې کیم ته دغه ځای ته تورخم ته هغه ډاکټران راولېږي چې د کم مریضان چې دي هغه شفاخانه ته انتقال کوي او چې کوم روغ دی هغه د کورونا ته په عزت رخصت کی. بل خو هغه پاکستانیان چې له ډیورنډ کرښې دی خو ایثار دي د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې هلته د ورتګ لارې خلاصې کړي. اورور دا نن 13 ورځ بده چې دلته پراته یو او بارانونه دیر باندې اورور مړی نه منديږي او دلته سبزی نه منديږي ټول مشکلات ته موږ دې طرف ته حکومت ته غوړو کی هغه طرف ته حکومت ته موږ غوړو کی موږ سره نه پیسې ستا او نه ډوډۍ ملاويږي نه چای ملاويږي هیڅ شای نه ملاويږي او نن 13 ورځ د پراته هیڅ څوک مغاور نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت له لوري د 3 ورځو لپاره د تورخم دروازه راستنېدونکو مسافرو ته خلاصه شوې، خو مسافر وایي هلته د بند پاتې مسافرو شمیر ډیر دی او په 3 ورځو کې راستنېدل ستونزمن دي.